نجیب الله شینواری سپیکس نه ما د افغانستان او پاکستان د دویمې لوبې په اړه باندې مخکې ویډیو کړی و، خو په دې لوبه کې ډېرې خبرې دي او هغه زه لږ مصروفیاتو په اساس باندې اوس در سره مکمل ویډیو کوم، کوشش کوم. شروع به دې نه وکړو. ګوره هر یو ټیم کې کیپټن چې دی هغه د سی چې هغه د ټیم مین پلیئر ټولو نه مهم پلیئر او کنټریبیوټر کله چې ته په ټیم کې صرف په دې وجې لوبېږي چې ته کپتان نو بیا ټول ټیم مورال ډاون کیږي او خاص چې بیا کیچ هم ډراپ کوي، فیلډینګ دیم دغه نن خو یو رن اوټ وکړو دا قدرتي اسې دغه اوورال فیلډینګ هم د بد دی، کیچونه ډراپ کوي. نو چې سکور ونه کی په بیټینګ د بیټ د خبرې ونه کی دا په دې کپتانۍ صرف په دې باندې ټیم کې لوبول چې دي دا صحیح کار نه دی. دا براتلونکي کې مونږ ته هم دغسې ګوره دا کرنچ مومنټس چې دي دا باید سړی دغه کې کلوز ان کی، داسې نه چې افغانستان د ساوت افریقې غوندې چوکر سي لکه ساوت افریقا چې به نړیوال جامونو ته وته کوارټر فاینل سیمی فاینل ډېر زبردسته به روانه وه، ټول میچونه یې ګټل خو کوارټر فاینل او سیمی فاینل کې به آوټ کېده او تر اوسه پورې دا سلسله ورسره روانه ده. افغانستان باید هر کله چې لکه نن ګیم همداسې نور ګیمونه نن خو بیخي داسې و چې د ګټلو ګیم و. دا بیله خبره چې شاداب رن آوټ په لاست اوور کې څوک به یې ښه وشو څوک به یې بد وشو، د کرکټ په حساب باندې آوټ از آوټ، د باندې باید ونه وځي اهیډ اف ټایم منډه ونه وهي او هر یو ټیم ګټل غواړي چې لوبه وګټي. زما په نظر باندې لاست اوور دغه چې دی فضل حق فاروقي فاست بالر دی، ښه زړه د خلاصه باید یارک کړی وای یا شاداب راوستی وای، کېدای شاداب راغلی وای مونږ ګټلی وای وای شوې نو دغه شي په ځای به آوټ کول. خو دې نه مخکې د رحماني اور ګوره دا کیپټن چې مرته خبره وکړه که نه د ده چې تر څو پورې خپل بیټ ونه چلیږي د دماغ هم صحیح نه چلیږي. د سره په نن گیم کې ریاض حسن او دغه ابراهیم زادران دواړو بالینګ کولی شو، سپیشلی چې پاکستان بیک ټو بیک وکټې خطا شو. ډېر ښایسته موقع وه چې تا دا دواړه ټرای کړي وی او څو اورې دې پیستلې وی نو 15 بالران 15 واڼه دي اخره پورې دغه کړه او رحماني دا غریب دویمه لوبه ده او هغه تر اخره پورې تر راکاږي. دا ډېر دغه دی، دا د زده کړې وخت نه و، پاکستان نه زموږ سیریز په لاین و او دې وخت کې باید بل کس وای. ښه تا سره فاست بالینګ فضل حق فاروقي ډیت اوور یې نشي کولی نو ټیمپرري سولوشن لکه ما چې مخکې ویډیو کې ویلو محمد نبي او راشد خان دی په دې دواړو اخیري اوورو کې دغه وکړه. په دنیا کې مارته څه سکلین مشتاق لاست اوور یې کولې، سید اجمل کولې، نور خلک دغه چې دي سپینران هغه لاست اوور کې څنګه چې دا دغه کوي مجیب دا اول ورونه کوي همدغسې یو وخت کې دا شی دیپک پټیل په 1992 ورلډ کپ کې د نیوزیلینډ والا په دا کار شروع کړی. نو هیڅ مشکل نشته چې ته په خپل سترانګ فورس لکه کوم ځای کې استاد ته ضرورت سپیشل فورس ورخطا کې نو د افغانستان دغه چې دی دا سپیشل فورس دی دا راشد خان، محمد نبی، مجیب، نو زما په نظر باندې دغه خلک ته په ډیت اوور کې استعمال شي دا به زیات افیکټیو وي. باقي گیم ګټل او بایلر راځي. بیټینګ کې افغانستان ګوره هغه 950 ماته استویلی دا کله کله کرکټ کې راځي او اسنا بگ ډیل په شو. پاکستان یو وخت کې ویسټ انډیز خلاف په 3 آل آوټ شوی وو، دا کرکټ دی، مګر کم بیک کول په صحیح طریقې سره او پروفیشنل لوبه کول، ټیکنیکل لوبه کول، دواګانو نه تیر شي نور شینو نه تیر شي. ځکه زه دا نه یم دوا ډېر بهترین شی دی، د الله پاک سره کنیکشن دی، مګر په کرکټ کې ویسټ انډیز، استرالیا، انګلینډ، نیوزیلینډ دې ته څوک دواګانې نه کوي. استعداد الله پاک چې دی هغه العدل ذات دی، څوک چې خواري زیاته کوي هغه ته به دغه ورکوي نړیوال جام هغه به یې ګټي. نو د دې خاطر ټیکنیکل لوبه نن رحمان الله ګربز ګوره د دې په ځای چې په 10 بالونو 15 رنز یو کې آوټ شي یا په 15 بالونو 10 رنز 15 رنز یو کې آوټ شي خره که په 150 بالونو 150 رنز یس 150 بالونه او 150 بالونه چې څوک وهي هغه پلیئر شي هغه کانفیډنس لیول پورته کیږي، نیکسټ گیم د پاره کیږي، نور کیږي. نو ځکه مجبی رحمان الله ګربز چې دی د کې هغه استعداد شته د جاش بټلر غوندې د نورو غوندې لکه بعضې شاټونه ده او زه اوس هم په دې نظر یم چې د دې په ځای چې اوپننګ کیږي دا د نمبر 4 راشي. ځکه افغانستان نن هم چې یو وکټ خطا سوه که موږ سره چېرته ښه سي موږ په چا باندې فینیشنګ ټچ ورکاوه اخري دغه محمد نبي او راشد خان. محمد نبي خو ایکسپیرینس پلیئر دی خو داسې خو نه کېږي په نهیج بالونو ورته نهیج وکړي. راشد خان راځي خو هیټ اینډ مسي که ولګېد نو داسې نه موږ سره باید فینیشنګ پلیرانی هغې دپاره ګربز وروسته خو هغې دپاره همداسې نورو باندې باید کار وشي. ښه
ابراهیم زادران خو بریلین لوباغي کې خو څه خبره نشته. رحمت شاه ډراپ کول سیو ریاض حسن زهرا نغه مکرر اس ناټ ا بیگ ډیل مگر خدای ګور افغانستان سره څومره خسته بیټینګ لاین اپ دی اماغه به اوپنران ستا سی کانفیډنٹ لوبه کې اوپنران به هم دغه سي چیزي مواري سره لوبه وکي نو کوچینګ سټاف ته بیا په کار دی چې هغه اخیری اور څنګه کیپټلایز کینن د 300 په ځای 300 دیرشم کېدای شو مګر د دوی په سټریټجی ونه شو کوي بیا مونږه تینې ګټلای شو. بالینګ ترازو د افغانستان بالینګ خو تاسو ته ما غي باندې خبرې وکړې چې بس 15 بالرانو 15 واړه یوز کړ کپتان غلط تغو نو واز د پاکستان ټیم طرف ته راځم. پاکستان ټیم ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي دی په گیم کې چې نمبر 4 پوزیشن چې تاسو دا پاکستان ټیم خپل ځان ته مشکل جوړي. تاسو سره به سعود شکیل یا عبد الله شفیق خامخا په دې ټیم کې ک نمبر 4 رضوانی نمبر 5 دی عبد الله شفیق یا سعود شکیل لیفټ هم دی خپ دغه هغه لپاره دا ځای بهترین دی. کته چرتا دغه لوبه چاچا او دغه آغا جان دې دوه کې باید یو کس لوبیږي دا دواړه باید ونه لوبیږي خو که لوبیږي دا باید بالینګ وکړي لکه چاچا څلور وکړو خو آغا جان چې دی آغا سلمان ته آغا جان آغا جان یو ورمونه کو آغا جان ټیسټ کې لوبیږي از ال راونډر سپینر وکټ اخلي سو کله لسه ورکوا کله یو مکوا دا چې دی غلطه سټریټجی دا دو سپینران اسامه میر او دغه یو قسم شاداب لوز ما په نظر باندې د افغانستان خلاف اسي دوی یو ټرای کوي دا ډریس ریهرسل د اډیشن غونډه دا روسته دوی دا کار نه کوي ځکه خامخه یا به محمد نوازی یا به اماد وسیمی که د دوی بیټینګ دغه ته پکاري. بالینګ کې پاکستان شاهین افریدی حارث رؤوف او نسیم شاه دا بریلینټ بالران دي مشکل نه لري. په افغانستان چې کوم نن سی کار کړی ولې په بل پیچ باندې لوبه کوله ګوره چې ته کله ټرنینګ وکټ جوړې نو میک شور چې ته خو بیا سی په هغه ټرنینګ وکټ باندې سوینګ او سپین او دا سینا ټرن چې دا ټیکل کې افغانستان تیر گیم کې نشو ټیکل کولای دی گیم کې خو بیټینګ وکټ او دیني استفاده وشو سکور شو ډیفنډ نشو بیل خبره مګر دغه سي وکټ زما په نظر خدا په نسبت تا غول وکټ نه ځکه چې چټي مونږه آوټ شو هغه په ځای دغه سي دغه کې لوبه کې زمون زیات چانسو. د کوم ټیم خلاف 300 ورنځي چې سکیږي هغه ټیم هغه کانفیډنس لیول باندې ډیر زیات اثر کوي. نو هیله ده د افغانستان دا کوچینګ سټاف چې ما خو مخکې ویل دا جاناتن ټراټ میچل جانسن په دې ایشز سیریز کې باونسر او بمباری ور باندې کړي او حقیقت ته پر زما یاد شي هغه یو څو ډزه ولګي چې بیا ماته شپې خوب کې دغه راتله لکه باونسر راتلې نو دونه دا بیا سټریس اوټ سو هغه دغه د منټل دغه واخیسته هغه د وجه کرکټ نم پسې لاړ. نو هغه کس نن راځي د افغانستان غوندې ټیم د احمد شاه بابا د میراث وطن کوچینګ کوي. نو موږ داسې کسان نه دي په کار زمونږ برنډ میکولم خوست انګلند کوچ دی کیوین پیټرسن دی راواخلي په دنیا کې نور د ماډرن ډے کرکټران لکه میتیو هیډن چې دی دا ډېر دغه پلیر او داسې زړور دغه پلیران راواخلي د افغانستان کوچ شي چې سټریټجي دغه کې اساسي کارو کې دا توتی شاه چې دی هلته داسې ناستو کلارې چوکۍ کې دومره ریلیکس ناستو پوه شئ نو دغه وخت کې چې زموږ ټیم ان ایکسپیرینس دی زموږ کیپټن او داخله کې ان ایکسپیرینس خو د خپل کپتانۍ کې تجربه نشته. نو افغانستان چې هر څوک پک کوي ایز ا کوچ میک شور چې هغه کیپټن پاتې شوی په خپل وخت کې چې هغه سره د کیپټنسي تجربه چې کله هغه بیا را میدان ته کیږي زموږ پلیران ته ښه مشورې ورکوي. زما په نظر ټیکنیکل پلیران لکه د پاکستان د محمد یوسف چې دی دا ډېر ښایسته ټیکنیکل پلیر دی دغسې کسان چې زموږ سره کوچز وي په کوچینګ سټاف کې چې استفاده ترې وکړو زموږ پلیرانو سره نور هم کار وکړي. نور داسې دغه شته دی په دنیا کې چې هغوی کپتانان پاتې شوي دي او ښه دغه سټریټیجیک کړي ښه خلک دي تکړه خلک دي چې موقع راځي ورته معلومات دي چې دې ځای کې څنګه چل وکړي. نو دغسې کسان افغانستان ته کوچینګ سټاف پکار دی. دغه کوچ دغه نه دونه امپریس نه یو خو د جیلم خیاط پوه شوې دنه تاسې نور څه تمه لرئ د جیلم خیاط او د خربوزو والا چکري اشرف نه دنه تاسې دا تمه لرئ چې دا به تاسې ستا داسې ښه سټاف او خرڅ راوړي دا خو ټوله تر کمنټرۍ پورې هغه دویندر چې د هندوستان دی هغه غریب یې دې لپاره ور دغه کړی دی چې هغه ته وایي چې مثلا د ورځې $800 اخلي هغې کې به 400 موږ جیب کې اچو 400 به ته دغه کوي. نو چې هغې ځای پورې دا غلا ته دغه ته تیار ناست دی چې جب کې واچې دا کار هغه دغه کې د میډیا والا څه دی عبدالله پکتیانی هغه مشر همداسې نور ټول وکې واړه والا خلک پیژنم
خو دغه مشر سی او ګونګی زادران چې نصیب خان نومیږي دا او چکري اشرف دا چیرمن د خربوزو والا چې لري شي افغانستان کرکټ ان شاء الله سیټ کیږي صحیح کیپټن او زموږ دغه صحیح کیپټن جوړ شي زموږ ټیم ان شاء الله په صحیح لاره روان دی په کرکټ بنورم خبرې کو دریم میچ کې بم پریدونه ان شاء